بسم الله الرحمن الرحیم. د حک مینوالو راځئ. نو زه نن غواړم تاسو ته یو وای فای حک یا هم د وای فای د حک کولو طریقې درته وښیم. نو لومړی قدم کې موږ څه کوو؟ وین کې آر CMD انټر. موږ به CMD ته ننوځو. نت SH انټر. W LAN شو پروفایل LAN W شو پروفایل انټر. ښه، موږ ته هغه وای فای نه وښودل چې موږ یې په دې شاخوا کې لرو. نو موږ دلته بیا څه لیکو؟ LAN شو پروفایل. ښه، فاصله کوټیشن کوم پروفایل موږ ته وښیي، کوم یو شو کو GICC 2 ته زه وصل یم، غواړم چې دغه ماته پیدا کړي. کاپي او دلته هم پیسټ کوټیشن. ښه، څه یې وکړي؟ کی یې کړي مساوي کلیر یې کړي. کلیر انټر. ښه، دلته موږ راغلو، د وای فای ټول مشخصات یې موږ ته پیدا کړل. نو اوس به موږ دلته راځو چې سیکیورټي یې کوم ځای کې ده. ده سیکیورټي سیټینګ، دغه هغه نمونه او ورپسې کی کانټینټس او دی پاسورد دی چې پاسورد راته وایي. موږ کولی شو چې دا پاسورد اوس خپل موبایل، کمپیوټر، PC یا هم نورو کې ترېنه استفاده کړو او وای فای واس کړو. دا وه زموږ د وای فای د پاسورد پیدا کول د کمپیوټر له لارې یا هم د CMD نه.